د رحمتونو پر باران دی مدینه کې می جانان دی کله بورشم محبوب د پاک باندې د ژوند لار جانان دی کله بورشم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې د رحمتونو پر باران دی مدینه کې می جانان دی کله بورشم محبوب د پاک باندې سبحان دی مدینه کې می جانان دی کله بورشم او مدینه کې می جانان دی کله بورشم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې درنو اوریدونکو د ګناه په وجه باندې د عقل رڼایي ختمیږي دا ځکه چې عقل رڼایي لري او دغه رڼایي ګناه ختموي کله چې د عقل رڼایي مړه شي نو عقل کمزوری شي عقل خراب شي د سلفو یو عالم لیکي هیڅوک ګناه نه کوي مګر دا چې په دغه وخت کې عقل غائبیږي ځکه که عقل یې په دغه وخت کې حاضر وای نو دی به یې له ګناه څخه منع کړی وی بنده باید د دې احساس وکړي چې دی د الله رب العزت په ولکه کې دی که دی ګناه وکړي د هغې په وجه به د دنیا او آخرت هغه ګټه او خوشحالي له لاسه ورکړي کومه چې د ګناه د هغه لږ او ظاهري خوند څخه څو چنده زیاته ده نو آیا عاقل انسان او روغ زړه لرونکی بنده به داسې وکړي همدارنګه د ګناه په وجه باندې په زړه باندې مهر لګیږي دا 11 نقصان دی کله چې د یو چا بدي او ګناه زیاته شي نو د هغه په زړه باندې مهر ولګولی شي او له غافلینو څخه وګرځي ځینې مفسرینو د الله رب العزت د دې وینا په تفسیر کې کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دی چې له دې څخه مراد ګناه پسې وروسته بله ګناه کول دي تر دې چې زړه یې ړوند شي او ځینې علماو لیکلی دي کله چې د نافرمانه انسانانو ګناهونه زیات شي نو له زړونو یې راچاپیره شي الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله رب العزت دې زموږ خویندې او ورونه د ګناهونو نه وژغوري هغوی ته دې الله رب العزت د نیکو اعمالو توفیق ورکړي 12 د لعنت مستحق ګرځېده ځینې داسې ګناهونه دي که چیرې بنده مرتکب شي نو د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم له لعنت لاندې به راشي د مثال په توګه الله رب العزت په خپل کتاب کې په هغه چا لعنت ویلی چې د هغه د کتاب آیتونه او د هدایت دلایل پټوي او له حق ویلو څخه ډډه کوي هغه څوک چې د الله رب العزت د کتاب آیتونه پټوي او له حق ویلو سره ډډه کوي هغه دې پوه شي چې هغه د الله رب العزت د لعنت مستحق او وړ دی همدارنګه هغه څوک چې پر پاکو ښځو باندې د زنا او بدکاري تهمت لګوي الله په دیو باندې هم لعنت ویلی دی
همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر هغه ښځه باندې لعنت ویلی چې ځان ته ویښته ږدي او هغه ښځه چې دا کار ورته کوي، همداراز هغه ښځه چې په ځان داغولو سره خال لګوي او هغه ښځه چې بلې ښځې ته دغسې کار کوي، دا ټول هغه ګناهونه دي که څوک د دې ګناه مرتکب شي هغه د الله او د هغه د رسول د لعنت وړ ګرځي. همدارنګه په احادیثو کې د شرابو په څکونکي، د شرابو په وړاندې کوونکي، د شرابو په زبېښونکي، د شرابو په پلورونکي او د شرابو په اخیستونکو باندې د محمد رسول الله په احادیثو کې لعنت ویل شوی دی. الله رب العزت دې موږ د هغو ګناهونو نه وساتي چې د هغو په ترسره کولو باندې موږ د الله د رحمت او د نظر نه لرې کیږو، د الله رب العزت د لعنت وړ ګرځو. نه راځئ ګناهونه پرېږدئ، هغو نیکو عملونو ته مخه کړئ چې د هغو په ترسره کولو باندې تاسو د الله د رحمت وړ وګرځئ. چې کله د الله رحمت د ستا د حال شامل شو ځای دې بیا جنت دی. او که خدای مکړه ګناهونه دې ترسره کړل، هغه ګناه چې په هغې باندې ته د لعنت وړ ګرځې نو د الله د رحمت نه لرې شوې. چې کله د رب العزت د رحمت نه لرې شوې نو بیا دې ځای جنت نه بلکې جهنم دی. الله دې په موږ رحم وکړي. 14 د ملائکو له دعاګانو څخه محرومتیا. د ګناه په وجه باندې انسان د ملائکو له دعاګانو څخه محرومیږي. الله رب العزت په سورة مؤمن کې فرمای الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله فرمای د عرش نیونکې ملائکې او له عرش څخه چاپیره ملائک د خپل رب ثنا او حمد وایي. هغوی چې په الله رب العزت باندې پوخ باور لري د مؤمنانو لپاره بخښنه غواړي، داسې وایي چې ای زموږ پروردګاره ستا رحمت او علم هر شي ته پراخ دی. نو هغو کسانو ته بخښنه وکړه چې توبه وباسي او ستا د لارې پیروي یې کړې ده او د دوزخ له عذاب څخه یې وژغوري. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ای پروردگاره دغسې خلک هغو همیشنیو جنتونو ته داخل کړي چې تا یې ورسره وعده کړې ده. د دوی نیک عمله پلاران، ښځې او اولادونه هم ورسره داخل کړه. بېشکه چې ته غالبه او د حکمت څښتن یې. وقهم السیئات ومن اتق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. او هغوی له بدیو او سزاګانو څخه وساتې، یقینا چې په دې ورځ باندې ته څوک وساتې نو مهرباني به دې پرې کړې وي او همدغه لویه کامیابي ده. له دې آیتونو څخه په ډاګه کیږي چې ملائک د هغو خلکو لپاره دعا کوي څوک چې توبه وباسي او د الله رب العزت د کتاب او د محمد رسول الله د سنتو پیروي کوي، مګر څوک چې ایمانی صفتونه ونه لري، د ګناه په کارونو کې مشغولیږي او د حق لاره پرېږدي، هغوی له دې دعاګانو څخه بې برخې دي. یا الله ته موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړه تر څو د ملائکو په دعاګانو کې شامل شو او د بدو عملونو او د ګناهونو نه مو وساته تر څو د ملائکو د دعاګانو نه محروم نشو. 14 په ځمکه کې ورانۍ او فساد. د الهي مخالفتونو له اغیزو څخه دا هم ده چې په ځمکه کې بیلابیل آفتونه او ورانۍ رامنځته شي، لکه په اوبو، هوا، غلجاتو، میوو او هستوګنځیونو کې ورانۍ او آفتونه راتلل. الله رب العزت په سورة روم کې 41 آیت کې فرمای
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په سبب د هغو ګناهونو چې د خلکو لاسونو کړي دي په وچه او لمده کې ورانۍ او آفتونه راڅرګند شول. د دې لپاره چې الله دې خلکو ته د خپلو ځینو هغو عملونو سزا ورکړي چې کړي یې دي، ښاییږي چې دوی خپل پالونکي او خپل رب ته رجوع وکړي. امام مجاهد رحمه الله فرمای کله چې ظالم سړی حاکم مقرر شي، د تیری او فساد او ظلم کولو هڅې پیل کړي، نو له دې عمله الله رب العزت باران بند کړي. او په سلفو کې یو بل عالم لیکي هر کله چې تاسې کومه ګناه وکړئ نو الله رب العزت د خپل قدرت او حکمت له مخې پر تاسې باندې عذاب راولیږي او سزا درکړي. په ځمکه کې د ګناهونو بدې اغیزې دا دي چې زلزلې وشي، فصلونه او میوې بې برکته شي، ځکه چې ګناه نحوست او سپیروالی لري. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سمودیانو په سیمه باندې تیریدلو، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د هغوی له ګودر څخه د اوبو له راخیستلو څخه منع کړل. او چا چې د هغه ګودر په اوبو باندې اوړه خیشته کړي ول او لامده کړي ول، محمد رسول الله ورته امر وکړه چې هغه اوړه تاسو مه پخوئ، هغه اوښانو ته واچوئ. هغوی ته رسول الله ځکه دا امر وکړه چې د هغه ځای په اوبو کې د سمودیانو د تباه شوي قوم د ګناهونو سپیرتوب او بدوالی موجود و. د روزي پراخي او په میوو او غلجاتو کې برکت راتلل، خو هغه مهال وي چې کله په ټولنه کې د عدل نظام قائم شي، نیکي خپرې شي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د یو حدیث په ضمن کې یادونه کړي چې د بنو امیه د خلافت په زمانه کې د حکومت په خزانه او ګدام کې غنم وموندل شول. دغه غنم د کجورې د زړي په اندازه غټ و، په یو کڅوړه کې ساتل شوي و او داسې لیک ورسره موجود و، دا هغه څه دي چې د عدل په زمانه کې رازرغونه کېدل. او کله چې له ظالمانو، بدکارانو او خائنانو څخه ځمکه پاکه شي، نو الله رب العزت به خپلو بندگانو ته یو بنده راولیږي چې هغه امام مهدي دی، تر څو ځمکه له عدل څخه داسې ډکه کړي لکه څرنګه چې له هغه مخکې په ظلم او تیری سره ډکه شوې وه. هغه به د رسول الله له نسب څخه وي. همداراز له هغه وروسته به د عیسی علیه السلام د راتګ په زمانه کې هم ځمکه خپل برکتونه او ګټې رابرسیره کړي او داسې به وګرځي لکه څرنګه چې مخکې له ګناهونو پاکه وه. دغه مهال به یو ټولګی خلک له یو انار څخه خوراک کوي او هغه به ورته بس کیږي او کافي کیږي به. د لنګې اوښې شیدې به یوې لویې ډلې ته کفایت کوي. په ځمکه کې به داسې برکتونه ځکه را پیدا کیږي چې دغه مهال به له ګناهونو، شرک او کفر څخه پاک کوي. او که خدای مکړه ظلم، وحشت، ګناهونه او شرک وي، هلته بیا برکت نه وي. الله دې موږ د ګناهونو نه وژغوري او خویندو او ورونو ټولو ته دې د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. د رحمتونو پرې باران دی، مدینه کې مې جانان دی، کله به ورشم محبوب د پاک غني سبحان دی، مدینه کې مې جانان دی، کله به ورشم او مدینه کې مې جانان دی، کله به ورشم. د رحمتونو پرې باران دی، مدینه کې مې جانان دی، کله به ورشم محبوب د پاک غني سبحان دی، مدینه کې مې جانان دی، کله به ورشم او مدینه کې مې جانان دی، کله به ورشم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. 15 د غیرت اور مړ کېدل. ګناه د انسان په زړه کې د غیرت هغه اور مړ کوي
کوم چې د ژوند او سمون لپاره د بدن د حرارت او تودوخي حیثیت لري. غیرت له زړه څخه چټل صفتونه او بد خویونه وباسي، لکه د آهنګر بنۍ چې سره زر، سپین زر او اوسپنه صفا کوي، خو د چا ګناهونه چې زیات شي نو له زړه څخه یې غیرت ووځي، تر دې چې بیا نه پر ځان نه په کورنۍ او نه پر نورو خلکو باندې غیرت کوي. او ډیر بې غیرته انسان هغه دی چې خپل بد کار خو ورته بد نه ښکاري، خو نورو ته هم بد او فاحش کارونه ښایسته کوي. نو زما پیغام ورونو او خویندو ته دا دی، که غواړئ چې په دنیا کې د غیرت او د عزت ژوند تیر کړئ، د الله د حکمونو پابند شئ، ځان د ګناهونو نه وساتئ. ځکه که خدای مکړه تاسو د ګناهونو مرتکب شئ او په ګناهونو باندې عادت شئ، همدا ګناهونه ستاسو د غیرت اور مړ کوي، نه به بیا پر ځان غیرت کولی شئ، نه په خپلې کورنۍ او نه په نورو خلکو باندې. 14 د حیا تلل. حیا د زړه لپاره ژوندون او د هرې ښېګڼې بنسټ دی. کله چې له بنده څخه حیا ولاړه شي نو له هر ډول نیکبختي څخه محروم شي، او څوک چې حیا ونه لري هغه بیا په نورو ګناهونو باندې هم اړ نه وي. د بخاري حدیث دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت. رسول الله فرمایی د نبوت لومړنیو خبرو څخه چې کومه خبره راپاتې ده هغه دا ده که حیا ونه کړې بیا چې څه غواړې هغه کوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مبارکې ویناوې مطلب دا دی چې څوک حیا ونه لري هغه بیا په ګناه کولو باندې صرفه نه کوي او نه د الله تعالی او د محمد رسول الله له خلاف کولو څخه ډډه کوي. نو بې حیا خلکو ته ویرونه او ګواښ دی که نن تاسې د بې شرمي په وجه په هیڅ ګناه اړ نه یاست نو سبا به حتما بده پایله او خراب انجام وګورئ. او د محمد رسول الله بل حدیث دی، په هغه کې فرمایي چې حیا او ایمان سره نښتي دي. اذا رفع احدهما رفع الاخر، چې کله حیا لاړه ایمان له منځه تللی او چې ایمان لاړه حیا له منځه تللې ده. نو که غواړئ ورونو او خویندو چې په دنیا کې با حیا اوسئ، با ایمانه اوسئ، له ګناهونو نه ځان وساتئ، ځکه ګناه حیا بیا ستاسو له ځان نه وړي، او چې کله حیا لاړه بیا په هیڅ ګناه باندې تاسې نه اړ کیږئ. الله دې د حیا پرده زموږ د ورونو او د خویندو له سره نه پورته کوي. 15 له زړه څخه د الله د عظمت او د بزرګي وتل. ډېر ځله داسې کیږي چې انسان په دې خبره دوکه شي چې زما په زړه کې د الله رب العزت لویي او عظمت موجود دی. که ګناه کوم نو د هغه د رحمت امید او د هغه د عفو تمه خو لرم، خو د انسان دغسې تصور هسې دوکه ده. که ستا په زړه کې د الله عظمت او لویي موجود وی نو د هغه د احکامو درناوی به دې کړی وی. کله چې د بنده په زړه کې د الله د لویي او د عظمت احساس ختم او یا کمزوری شي نو د هغه احکام ماتول ورته سپک او آسان وګرځي چې په دې سره الله رب العزت ذلیل او سپک کړي. نو کله چې الله رب العزت هغه سپک کړي بیا به څوک وي چې هغه ته عزت ورکړي. الله په صورت حج کې فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم. الله رب العزت چې څوک سپک کړي نو بیا هغه ته بل څوک عزت ورکوونکی نشته دی. 18 د پالونکي او د خپل رب هیرونه. ګناه کول د انسان څخه خپل پالونکی او خپل رب هیروي، او چې کله خپل پالونکی او خپل رب هیر کړي نو بیا خپل ځان او شیطان ته پاتې شي او په داسې تباهي کې اخته شي چې نجات ورڅخه نشي موندلی. رب العزت په صورت حشر کې 18 او 19 آیت کې فرمای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
الله فرمایي ای مؤمنانو له الله څخه وډار شئ، له الله څخه وویریږئ او هر نفس دې وګوري چې سبا ورځ ته یې څه لیږلي دي او د الله له نافرماني څخه وویریږئ. بېشکه الله پر هغو عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی او تاسې د هغه چا په څیر مه کیږئ چې الله یې هیر که چې په دې سره یې خپل ځانونه هیر کړل او همدوی فاسقان دي. نو معلومه شوه کله یو اړخه انسان په نافرمانی سره خپل پالونکی او خپل رب هیروي نو له بله اړخه خپل ځان هم هیروي. د رب العزت هیرول دا دی چې انسان د هغه پیروي پرېږدي چې دا یې د تباهي لامل دی او د خپل ځان له هیرونې څخه مراد دا دی چې انسان له نیکبختي، نجات، سمون، اوچت مقام او کمال ته له رسیدلو څخه محروم شي. الله دې موږ د ګناه نه وساتي، الله دې موږ په سمه لار باندې روان کړي. 19 د احسان له دایرې څخه وتل. کله چې د انسان زړه ته نیکي ننوځي نو له ګناه څخه منع شي او کله چې د احسان مرتبې ته ورسیږي په زړه کې د الله تعالی محبت له هغه څخه ډار او یوازې هغه ته امید او هیله کول ځای ونیسي. خو که چیرې انسان ګناه پیل کړي او د الله په نافرمانی کې اخته شي نو بیا د احسان له مرتبې څخه لرې وځي ان تر دې چې د ایمان له دایرې څخه د وتلو احتمال هم پیدا شي. الله دې موږ د ګناه نه وساتي. 20 د مؤمنانو له ډلې څخه لرېوالی. د مؤمنانو په ډله کې په شاملېدلو او د ایمانی صفتونو په وسیله چې انسان ته په دنیا او آخرت کې کومې ګټې لاسته ورځي هغه په صلحاو او بېشمېره دي. خو له ایمان څخه په وروسته کېدو باندې چې انسان په ګناهونو کې ښکیل شي هغه ګټې او ښېګڼې بیا له منځه ځي. ځینې د هغو ګټو او ښېګڼو یادونه به زه تاسو ته وکم. د لوی اجر وعده الله رب العزت په سورة نساء کې 146 آیت کې فرمایي وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. زر دی چې الله به مؤمنانو ته لوی اجر او بدله ورکړي. دویم په آخرت کې به الله رب العزت هغه ته له ویرې او غم څخه نجات ورکړي لکه چې الله رب العزت په سورة انعام کې 48 آیت کې فرمایي فمن آمن واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. څوک چې ایمان راوړي او عمل سم کړي نو په داسې خلکو به نه ویروي او نه به غمجن شي په آخرت کې. همدارنګه په دنیا او آخرت کې اوچتوالی لکه چې الله رب العزت په سورة مجادله کې 11 آیت کې فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله له تاسې څخه هغه څوک اوچتوي چې ایمان یې راوړی او هغه خلک په درجو پورته کوي چې علم ورکړی شوی دی. همدارنګه عزت او سرلوړي لکه چې الله رب العزت په سورة منافقون کې 8 آیت کې فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت او سرلوړي الله لره د هغه پیغمبر او مؤمنانو لره ده. همدارنګه الهي مرسته او ملګرتیا لکه چې الله رب العزت په سورة انفال کې 19 آیت کې فرمایي وان الله مع المؤمنین او بېشکه چې الله له مؤمنانو سره دی. په دې ځای کې دا باید په یاد ولرو چې په ګناه کولو یو مسلمان له اسلام څخه نه خارجیږي خو ګناه کول د کامل او پوره ایمان منافي او خلاف کار دی او که یو څوک په ګناه کولو باندې همیشه والی کوي نو د دې ویره شته دی چې په زړه کې زنګ پیدا شي او بالآخره د هغې په زیاتېدلو سره په پوره ډول له ایمانه ووځي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. او مدینه کې می جانان دی کله به ورشم مینه یې شاتونه خوږه ده زما په زړه باندې پرته ده زما په زړه باندې پرته ده زما صادق من زړه پرې ودان دی مدینه کې می جانان دی کله به ورشم زما صادق من زړه پرې ودان دی مدینه کې می جانان دی کله
ورشم د رحمتونو پر باران دی مدینه کې می جانان دی کله به ورشم محبوب د پاک غني سبحان دی مدینه کې می جانان دی کله به ورشم او مدینه